بسم الله الرحمن الرحیم د رحمان بابا د ژوند څلورمه برخه او څلورمه حصہ په دې کې مونږه د رحمان بابا د علمیت باره کې خبرې کوو. هسې که مونږ وګورو نو د رحمان بابا ټول شعرونه چې دي نو عالمانه دي او ټول شاعري داسې کړې ده چې داسې شاعري کم علمه یا بې علمه سړی نشي کولی. خو بعضې اشعار یې په دې دلیل کوي چې رحمان بابا د خپل دور یو ښه عالم او ښه پوه انسان و. د قرآن کریم او د حدیثو نه علاوه هغه په خپل اشعارو کې د عربی او د فارسی د ټکو استعمال کړی دی. نو د هغې نه دا معلومیږي چې په عربی او په فارسی باندې هغه ته ښه عبور حاصل و. د دې نه علاوه د فقه او د منطق نه هم ښه واقف و. که موږ د هغه شاعري وګورو نو د هغه په شاعرۍ کې د عربی او د فارسی ډېر ګډون راځي. لکه یو ځای کې وایي چې ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا، ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا، د دنیا په بازار کېږي د هغه جهان سودا چې له سره یې صدقه کې رفع دفع کې بلا. دې نه علاوه وایي چې سخي هر یو د خدای دوست دی ولو کان فاسقا. اوس داسې دې شعر د تاسو وګورئ په دې کې هغه د عربی یو کوم چې دویمه کړه ده د شعر دا مکمل عربي د خالص عربي دی. وایي سخي هر یو د خدای دوست دی ولو کان فاسقا، او هر بخیل د خدای دښمن دی ولو کان زاهدا. نو داسې قسمه شاعري هغه کړې ده چې د هغې نه دا معلومیږي چې هغه د عربی نه او د فارسی نه هغه ښه واقف و. لکه بل ځای کې وایي چې رحمان څه دی چې په پندو کې چاته وایي، رحمان څه دی چې په پندو چاته وایي، هدایت د هر بنده په کردګار شي. دارنګې یو شعر کې فقهي مسایل بیانوي نو رحمان بابا وایي چې هر مارغه چې د بل غوښه خوري مردار دی، هر مارغه چې د بل غوښه خوري مردار دی، ځان حلال کړ لکه ځان شاهین مشه. او د دنیا د ژوند باره کې یو عالمانه خبره کوي نو هسې تیز درومي دوران گویا برق ته درخشان، هسې تیز درومي دوران گویا برق ته درخشان. یو هسې تماشه ده چې هیڅ نشته بیان، کیفیت یې موندی نشي په دلیل او په برهان، چې کم خوا طرفتن دی یا کم خوا د مکان، خدای خبر دی په دا علم هیڅ خبر نه دی انسان. نو داسې شاعري کړې ده هغه چې په هغې کې یو عالمانه سوچ، یو مدبرانه سوچ او یو پوخ سوچ پروت دی چې د هغې نه دا معلومیږي چې هغه د خپل دور یو ښه عالم و. لکه یو بل ځای کې وایي د دنیا باره کې چې هسې رنګ په مذبذب صفت موصوف وي، هسې رنګ په مذبذب صفت موصوف وي، نه پوهېږم چې ته ناس که خناس. نو که تاسو د اشعارو ته وګورئ نو داسې اشعار دي چې په دې کې انتهایی په ښایسته او په احسن انداز کې د عربی الفاظ، دارنګې هغه په خپلو ژبه کې په خپلو اشعارو کې منطقي خبرې، فلسفیانه خبرې او د دې نه علاوه د فقه خبرې چې دی نو په دوه دریو لفظونو کې د شعر په یو دوو کړو کې په ډېر ښکلي او په ښایسته انداز کې راباندې کړي دي چې د بل شاعر او د بل عام کس په وس کې دا خبره نه ده. نو دا د رحمان بابا علمیت اندازه موږ ته داسې اشعارو نه لګو.